बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू होमा बायोलॉजी د क्लास 11 बायोलॉजी دا او سلورم نمبر چپټر دی او نننې ټاپک زمونږ د سټرکچر اف کلوروفیل باره کې مونږ ډېرې خبرې کړلې یعنی کلوروفیل په ونو بوټو کې یو شین رنګي چې هغې ته مونږ کلوروفیل وایو او د دې کلوروفیل دا کار چې دا د نور رڼا جذب کوي او چې کله د نور رڼا جذب کوي نو د خوراک په تیاری کې چې دی د مدد ورکوي. Chlorophyll molecule is consist of two parts. دا خبر یاد ساتئ کوم کلوروفیل چې دی نو د دې دوه حصې یوې حصې ته موږ وایو هیډ او بل ته وایو ټیل. یاد ساتئ کلوروفیل سټرکچر چې کله موږ وایو نو د کلوروفیل چې دی په دې کې ځان دوه حصې یو ته هیډ وایي بل ته ټیل وایي. نو اول به دا هیډ راوالو چې دا هیډ چې دی د کلوروفیل هیډ چې دی دا څه شی دی نو it is composed of 4 nitrogen containing rings called pyrrole rings. سټرکچر ته چې دی تاسو څه کوي هیډ چې دی نو په دې کې سلور مالیکیول به موږ ووایو چې هغه مالیکیول چې دی چې په هغې کې سلور نایټروجن او دغه سلور نایټروجنو ته موږ په جمع باندې وایو پایرول رینګز. د کلوروفیل په هیډ کې سلور نایټروجن او دا نایټروجن چې دی دوی رینګز جوړ کړي چې هغې ته موږ وایو پایرول رینګز. The 4 pyrrole rings tetrapyrrole rings are collectively called porphyrin rings. اوس په دې باندې ځان پوه کړئ کوم پایرول رینګ چې دي دا زموږ سره اصل کې سلور دي نو سلورو دپاره موږ یو بل ټکی استعمالوو چې هغې ته ویلی کېږي ټیټرا. نو د دې پایرول رینګز ته موږ ټیټرا پایرول رینګز چې دی دا ورته هم ویلی شو خو دې سلورو ته بیا په جمع باندې موږ څه وایو فارفیرین رینګز. دې ته فارفیرین رینګز ورته ویلی کېږي. یاد ساتئ پایرول رینګز ته د سلور رینګز دي او دې ته په جمع باندې موږ فارفیرین رینګز چې دی دا ورته ویلی شو. It contains a central atom magnesium means that the pyrrole rings are attached to magnesium. It contains a central atom. په دې کې یو اټمي بالکل په مرکزه باندې چې هغې ته میګنیشیم ویلی کېږي او د دې مطلب څه دی means that the pyrrole rings are attached to magnesium او د دې مطلب دا دی چې دا پایرول رینګ چې دي دا میګنیشیم ته اټیچ شوي دي. کلوروفیل کم هیډ چې دی د دې هیډ په منځ کې یو مالیکیول چې هغې ته ویلی کېږي میګنیشیم او دا سلور رینګز چې دي نو دا د میګنیشیم ته چې دی اټیچ شوي. د هیډ از پولر اینډ هایډروفیلیک. اوس دا هیډ چې دی دا پولر دی او دا چې دی زموږ سره هایډروفیلیک. نو د پولر مطلب دا دی چې کم زموږ سره کم هیډ دی د کلوروفیل چې کم هیډ دی نو په دې کې د الکترونیګیټیوټي خبره راځي چې دا الکتران د ځانه لرې کوي چې کله یو ریاکشن کېږي کلوروفیل یو څیز راځي یو ریاکشن کېږي نو د دې نه هغه الکترونیګیټیوټي خبره راځي چې الکتران چې دی دا لرې کوي. بیا هایډروفیلیک دی مطلب دا دی کم کلوروفیل چې دی د دې چې دا کم هیډ دی نو دا هایډروفیلیک دی دا د واټر سره خامخا میلاویږي د واټر سره ریاکشن وغیره هغه چې دی کوي. It lies on the surface of thylakoid membrane او کم thylakoid کم membrane چې دی نو it lies on the surface of thylakoid membrane چې کم thylakoid زموږ سره دی د هغې چې کم سرفیس دی نو دا هیډ چې دی د په هغه ځای کې چې دی موجود وي. بیا زموږ سره دی ټیل نو د ټیل is long hydrocarbon chain called pyrrole chain which is attached to one of the pyrrole ring. کم ټیل چې دی دا په دې کې چې دی هایډروکاربن چین دی مطلب په دې کې هم هایډروجن دی هم پکې کاربن دی نو دا ټیل چې دی د هایډروجن نه جوړ دی او د کاربن نه جوړ دی یو چین چې دی جوړ کړلی چې هغې ته موږ هایډروکاربن چین وایو او دغه هایډروکاربن چین ته بیا موږ وایو پایوټول چین دی د پایوټول چین وایي which is attached to one of the pyrrole ring او دا پایرول رینګ ته چې دی دا اټیچ کېږي. نو دا ټیل چې دی په هیډ کې چې کم رینګز وي کم پایرول رینګ چې وي نو دا په هغې سلور رینګز وي زموږ سره نو په یو رینګ کې چې دی دا اټیچ کېږي. د ټیل از هایډروفوبیک اینډ نان پولر. د دې چې کوم ټیل دی د دې د واټر سره کار نه دا واټر چې دی د واټر نه هیډ کوي د واټر نه چې دی نفرت کوي او دا نان پولر دی مطلب دا چې په دې کې الکترونیګیټیوټي خبره وغیره چې دا پکې نه راځي. It lies embedded in the thylakoid membrane او دا په thylakoid membrane کې چې دی دننه. یاد ساتئ د کلوروفیل دوه سټرکچر دي په دې کې دوه څیزونه دي یو هیډ دی یو ټیل دی. کم thylakoid membrane چې دی په هغې باندې له پاسه هیډي او کم ټیل چې دی نه هغه په thylakoid membrane کې چې دی دننه دی. هیډ چې دی هغه واټر لوینګ دی او کم ټیل چې دی نه هغه د اوبو نه چې دی نفرت کوي. بل کم هیډ چې دی هغه پولر دی او کم ټیل چې دی نو دا زموږ سره چې دی نان پولر دی او ټیل چې دی دا د پایرول یو رینګ چې دی د هغې ته اټیچ شوی او دې ته پایټول چین ورته ویلی کېږي ځکه چې دا د هایډروجن او د کاربن یو چین چې دی نو هغه جوړوي. نو دا و سټرکچر اف کلوروفیل زه امید کوم چې دی په دې تاسو پوه شوي یې که پوه شوي نور ملګرو سره چې دی ضرور شیر کړئ. میلاو وشو د بل لیکچر سره. تھینک یو ډېر مننه.